ستاسو خو ډېره لویه ذمهداري ده قدرمندو. که یو انسان نه انسان جوړیږي د هغې سبب تاسې یاست. نیست آدم در خلاف آدمن، آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد هیزم است. انسان یوازې دې ته نه وایي دوه غوږونه یو ګرځي یو ډانچه ولاړې، نه، انسان ته انسانیت په قلب و دماغو کې راوستل دا ضروري ده. او دغه انسان نه چې انسانیت په جامعه کې یو انسان نه انسان مونږ تاسې چې جوړو سبب تاسې استادان یاست. هغه ستا که تا پکول په سر کړی ستا پکول ته ګوري ستا شاګرد، ستا مبارک چهره او حلیه ته ګوري ستا شاګرد، ستا مبارک یونیفارم لباس او کالی ته ګوري ستا شاګرد. هغوی زما پروفیسر زما استاذ مکرم چې داسې ما ته لیکچر راکوي نو زما استاذ ما ته قدرمند ده، زه به د دې په نقش و قدم به ځم. که موږ تاسو ښه شولو شاګردان به ښئ، نسل به ښئ، آینده دعاګانې به کوئ. که موږ تاسو خراب شو العیاذ بالله قیامت په ورځ بیا مسؤلیت زموږ ستاسو په غاړه یي. الله دې د هغه بې پردګي نه وساتي. امام ابو حنیفه رحمه الله د ټول امامانو استاد ده او موږ تاسو د هغه امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یو. یو ماشوم وغورځېده، یو کوچنی ماشوم چا لغته ورکړه تندک وخوړه، نو امام صاحب ورته وایي بچو خیال کوه چې ځان خوک نه کړي. هغه الله گویا که امام صاحب ته خیال او فکر او سوچ کوه چې ټول امت تباه نه کړي.